ګرانو زده کوونکو سلام. تاسو پوهیږئ چې د یوې تابع مشتق د میل په مرسته او انتیګرال یې د ریمان د مجموعې په مرسته تعریف کیږي. فکر کوئ چې د مشتق او انتیګرال ترمنځ کومه اړیکه شته؟ هو. نیوټن او لایبنیز دغه اړیکه وموندله او په علمي نړۍ کې یو ستر بدلون رامنځته کړ. د مشتق او انتیګرال ترمنځ اړیکه په دوو قضیو کې څېړل شوې ده چې د مشتق او انتیګرال د اساسي قضیو یا د کالکولس د اساسي قضیو په نوم یادېږي. دغه دوه قضیې د مشتق او انتیګرال اخیستلو ترمنځ اړیکه ټاکي او موږ ته د معین انتیګرالونو د محاسبه کولو لپاره یوه لاره راکوي، پرته له دې چې د ریمان د مجموعې یا د مساحتونو د محاسبې څخه کار واخلو. په دې درس کې به دغه قضیې ولولو او اړونده کانکوري پوښتنې به یې حل کړو. لومړی قضیه: که چیرې د اف ایکس تابع د ای بي په تړلي انټروال کې متمادي او د اف ایکس تابع په دې شکل تعریف شوي وي، اف ایکس مساوي انټیګرال د اف ټي ډي ټي ای نه تر ایکس پورې، نو اف زبر ایکس مساوي اف ایکس ده. دویمه قضیه: که چیرې د اف ایکس تابع د ای بي په تړلي انټروال کې متمادي او اف ایکس د اف ایکس اولیه تابع وي، په دې صورت کې لرو چې انټیګرال د اف ایکس ډي ایکس ای نه تر بي پورې مساوي کیږي اف ایکس ای نه تر بي پورې مساوي اف بي منفي اف ای سره. اساسي قضیې مو ولوستې، اوس به د همدې قضیو په کارولو سره اړوند کانکوري پوښتنې حل کړو. نو ښه ځیر شئ. که چیرې د اف ایکس تابع د ای او بي په تړلي انټروال کې متمادي او بي مساوي 2 ای وي، انټیګرال د 2 ای نه تر ای اف ایکس ډي ایکس مساوي دی ل. څلور جزونه راکړل شوي دي. لومړی پوښتنه په خپل شکل لیکو. په پوښتنه کې بي مساوي 2 ای دی. که دا تعویض ترسره کړو نو ترلاسه کوو چې انټیګرال د بي نه تر ای اف ایکس ډي ایکس چې دا مساوي دی اف ای منفي اف بي دی. نو دویم جز سم ځواب دی. بله پوښتنه حلو. د انټیګرال د اف ایکس ډي ایکس مساوي اف ایکس جمع سی رابطه کې اولیه تابع عبارت ده ل. بیا هم څلور جزونه راکړل شوي دي. د مشتق او انټیګرال د دویمې اساسي قضیې له مخې کله چې د یوې تابع څخه انټیګرال اخیستل کیږي، په حقیقت کې د هغې تابع اولیه تابع په لاس راځي. نو اولیه تابع عبارت له اف ایکس ده. نو لومړی جز سم ځواب دی. بله پوښتنه حلو. انټیګرال د منفي 2 نه تر 2 ټي مربع منفي 4 ډي ټي مساوي دی ل. څلور جزونه راکړل شوي دي. په حقیقت کې د انټیګرال د منفي 2 نه تر 2 ټي مربع منفي 4 ډي ټي حاصل یو مساحت جوړوي. پرته له دې چې د ریمان د مجموعې څخه ګټه واخلو، موږ کولی شو دا پوښتنه د انټیګرال د قوانینو په مرسته حل کړو. لومړی پوښتنه په خپل شکل لیکو چې انټیګرال د منفي 2 نه تر 2 ټي مربع منفي 4 ډي ټي چې د انټیګرال حاصل ټي مکعب پر 3 منفي 4 ټي منفي 2 نه تر 2 په لاس راځي. د سرحدونو په وضع کولو سره 2 په توان د 3 پر 3 منفي 4 ضرب 2 منفي 2 مکعب پر 3 منفي 4 ضرب منفي 2 په لاس راځي چې د دې د ساده کولو نه 8 پر 3 منفي 8 منفي 8 پر 3 جمع 8 په لاس راځي. که چیرته د منفي علامه په دویم قوس کې ضرب کړو، 8 پر 3 منفي 8 جمع 8 پر 3 منفي 8 کیږي چې له ساده کولو نه 14 پر 3 منفي 14 مساوي منفي 32 پر 3 کیږي. نو څلورم جز سم ځواب دی. بله پوښتنه حلو. د جي ایکس مساوي انټیګرال د یو نه تر ایکس یو پر ټي مکعب جمع یو ډي ټي مشتق عبارت دی ل. څلور جزونه راکړل شوي دي. د دې ډول تابع د مشتق پیدا کولو لپاره مشتق او انټیګرال یو له بل سره اختصاریږي. یعنی डी पर डी एक्स से जी एक्स دا مساوي کیږي डी پر डी एक्स से انټیګرال یو نه تر ایکس یو پر ټي مکعب جمع یو डी टी چې دا مساوي کیږي له یو پر ایکس مکعب جمع یو سره. نو لومړی جز سم ځواب دی. اوس یوه بله پوښتنه حلوم. ښه ځیر شئ. د اف ایکس مساوي انټیګرال د یو نه تر جذر ایکس
ساین ټي ډي ټي مشتق عبارت دی له 4 جزونه راکړل شوي. په مخکینۍ پوښتنه کې مو کار وکړ کله چې د انټیګرال لاندې تابع مشتق غوښتل شوی وي. که د انټیګرال لاندینی سرحد یو او پورتنی سرحد ایکس وي نو مشتق او انټیګرال یو له بل سره اختصاریږي او په مستقیم ډول نوی متحول تعویض کیږي. خو که پورتنی سرحد یې یوه بله تابع وي نو د مشتق اخیستو لپاره د زنځیري قاعدې څخه ګټه اخلو. یعنی په دې پوښتنه کې لومړی یو ایکس مساوي جذر ایکس وضع کوو او یو ضرب ایکس په لاس راوړو چې یو پر 2 ضرب جذر ایکس کیږي. اوس کولی شو د راکړل شوی تابع مشتق په دې طریقې پیدا کړو چې اف ضرب ایکس مساوي یو ضرب ایکس ضرب ساین یو ایکس مساوي یو پر 2 ضرب جذر ایکس ساین جذر ایکس. په پایله کې مو پیدا کړ چې دریم جز سم ځواب دی. اوس بله پوښتنه حلو. که چیرې اف ایکس مساوي انټیګرال د یو نه تر ایکس مکعب کوساین ټي ډي ټي وي اف ایکس پیدا کړئ. 4 جزونه راکړل شوي دي. تابع په خپل شکل لیکو چې اف ایکس مساوي انټیګرال د یو نه تر ایکس په توان د 3 کوساین ټي ډي ټي دی. د تیرې پوښتنې په څیر په دې پوښتنه کې هم د تابع پورتنی سرحد د ایکس له جنسه دی. نو د زنځیري قاعدې له مخې به لومړی تعویض ترسره کړو او بیا به یې مشتق محاسبه کړو چې په دې ځای کې یو ایکس مساوي ایکس مکعب تعویض وضع کړو چې په پایله کې یو ضرب ایکس یعنی مشتق یې 3 ایکس مربع په لاس راځي. اوس اف ایکس مساوي اف ضرب ایکس کی چې دا مساوي کیږي یو ضرب ایکس ضرب کوساین یو ایکس. قیمتونه وضع کوو. قیمتونه وضع کولو نه وروسته 3 ایکس مربع ضرب کوساین د ایکس مکعب په لاس راځي. په پایله کې دویم جز سم ځواب دی. حتما به مو فکر کړی وي چې په دې ډول پوښتنو کې که د انټیګرال لاندې سرحد یو نه وي نو څنګه یې حل کړو. د دې موضوع د ښه پوهېدو لپاره ځو او یوه بله پوښتنه حلوو. ښه ځیر شئ. که چیرې اف ایکس مساوي انټیګرال د ایکس نه تر 2 ایکس ټي مکعب ډي ټي وي اف ایکس پیدا کړئ. 4 جزونه راکړل شوي دي. لومړی خپله پوښتنه لیکو او د دې ډول پوښتنې د مشتق پیدا کولو لپاره انټیګرال د 2 جلا جلا انټیګرالونو په شکل لیکو. یعنی اف ایکس مساوي اف ضرب ایکس مساوي انټیګرال د ایکس نه تر 2 ایکس ټي په توان د 3 ډي ټي مساوي کیږي انټیګرال د ایکس نه تر 0 ټي مکعب ډي ټي جمع انټیګرال د 0 نه تر 2 ایکس ټي مکعب ډي ټي سره چې دا په دې شکل هم لیکلی شو چې منفي انټیګرال د 0 نه تر ایکس ټي مکعب ډي ټي جمع انټیګرال د 0 نه تر 2 ایکس ټي مکعب ډي ټي سره. د مخکینیو پوښتنو په څیر دواړه انټیګرالونه په جلا جلا توګه حلوو. نو لرو چې ډي پر ډي ایکس منفي انټیګرال د 0 نه تر ایکس ټي مکعب ډي ټي مساوي منفي ایکس مکعب سره. په همدې ډول ډي پر ډي ایکس انټیګرال د 0 نه تر 2 ایکس ټي مکعب د ډي ټي مساوي کیږي ډي پر ډي ایکس انټیګرال د 0 نه تر یو ایکس ټي مکعب ډي ټي چې دا مساوي یو ایکس ضرب ډي یو پر ډي ایکس دی. د قیمتونو په وضع کولو سره 2 ایکس کل مکعب ضرب 2 مساوي 14 ایکس مکعب په لاس راځي. اوس اف ضرب ایکس د دې دوو تابعګانو د جمع حاصل څخه جوړیږي. یعنی اف ایکس مساوي اف ضرب ایکس مساوي منفي ایکس مکعب جمع 14 ایکس مکعب مساوي 15 ایکس مکعب کیږي. لومړی جز سم ځواب دی. اوس د دې موضوع وروستۍ پوښتنه حلو. ښه ځیر شئ. د اف ایکس مساوي ایکس په توان د 4 اولیه تابع عبارت ده له 4 جزونه راکړل شوي دي. د اولیه تابع پیدا کولو لپاره موږ باید د راکړل شوي تابع څخه انټیګرال ونیسو.
نو لیکو چې اف ایکس مساوي کېږي انتیګرال دی اف ایکس ډي ایکس چې په دې ځای کې د اف ایکس تابع انتیګرال علامه په خپله تابع د ایکس په توان د څلور په شکل ده ډي ایکس په خپله لیکو انتیګرال محاسبه کوو چې یو پر څلور جمع یو ضرب ایکس په توان د څلور جمع یو جمع سی کېږي چې د ساده کولو نه وروسته په دې شکل هم لیکلی شو چې یو پر پنځه ایکس په توان د پنځه جمع سی. په ځوابونو کې لیدل کېږي چې دریم جز سم ځواب دی. ګرانو زده کوونکو یو ډیر مهم ټکی تل په یاد ولرئ هره تابع کولی شي بې شمېره اولیه تابعګانې ولري. د همدې لپاره کله چې انتیګرال یې محاسبه کوو په پای کې یو ثابت مقدار یعنی سی ورسره زیاتوو. ولې؟ ځکه چې هر ثابت مقدار چې یوې تابع سره زیاتوو د هغې مشتق به صفر وي او په اصلي تابع هیڅ اغېز نه لري. له همدې امله د مشتق نیولو وروسته بیا هم اصلي تابع په لاس راځي. ګرانو زده کوونکو د خپرونې پای ته ورسېدو. هیله لرم چې له دې درس څخه به مو پوره ګټه اخیستې وي. تر راتلونکې خپرونې پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په پاک خدای مو سپارم. الله مو مل شه.